د هر قسمه د نعمت د حصول لپاره ما یو وظیفه ورکړې وه، په هغې باندې نه پوهېږم چې هر څوک دی خدای کمنټ کړی دی، وایي چې د اولاد دپاره مې قسمه قسم وظیفې وکړئ، اولاد مې بار بار مړه کېږي او ژوندي نه پاتې کېږي، نو د دې دپاره دا وظیفه کولی شم تپوس یې کړی دی. نو یاد ساتئ د چا چې هم اولاد وفات کېږي یا خو په نس کې دننه وفات کېږي یا چې پیدا شي وفات شي او یا بالکل حمل ضایع کېږي ټینګېږي نه، نو د دې غټ اثر دا وي چې دا د جناتو زور وي په دې کې، که هغه د سحر په ذریعه راغلی، د تعویذونو په ذریعه راغلی، د کالا جادو په ذریعه راغلی، د هر څه په ذریعه راغلی، خو د ټولو نه غټ زور پکې د جناتو. یاد ساتئ ښه. او ډاکټران دې له نوم د څه ورکوي؟ د جراثیمو، چې د دې په رحم کې داسې جراثیم دي چې د هغه جراثیمو د وجې نه اولاد نه پاتې کېږي. نو یاد ساتئ د هغې خبره هم بالکل صحیح او درسته ده، کله چې هم د جناتو اثر وي، کله چې هم د تعویذونو، کله چې هم د جادو د سحر اثر وي، نو د هغې نتیجه به دا وي چې په انسان کې داسې مرض، داسې بیماري پیدا کړي چې هغه بیماري همدغه مسایل پیدا کوي. یاد ساتئ ښه. د دې تعویذونو هغه منفي اثر دغه دی چې په دې انسان کې داسې قسم مرض پیدا کړي چې د هغې نتیجه بیا دغه روزي لکه دا چې دا. نو دا یاد ساتئ د دې دپاره وظایف هیڅ کار نه ورکوي، د دې دپاره علاج کار ورکوي، علاج ورته وکوي، مضبوط علاج ورته وکړه د مضبوط چا نه. ته بیا ګوره انشاءالله د الله رب العزت په رضا سره چې بیا به دې داسې مسله نه راځي، اولاد به دې نه وفات کېږي انشاءالله. د ټول عمر دپاره به د دې مسلې نه بېغمه شي، خو علاج پکار دی د دې مسلې علاج. نو علاج ورته وکوئ انشاءالله، خدای پاک مهربانه دی. د علاج نه وروستو بیا د الله نه غوښتنه کوه، نو انشاءالله امید دی چې الله پاک دا مسله پوره حل کړي او بالکل دا ټینشن دې ختم شي. نو یاد ساتئ د دې دپاره چې وظایف کې نور هم نقصان سیوا کېږي، کمیږي نه، نو لہذا د وظایفو نه اجتناب وکئ او د څه طرف ته لاړ شئ؟ د علاج طرف ته لاړ شئ. جزاکم الله خیرا.